السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو به د خپل موبایل نه پری رنګ څنګه کوئ بغیر بیلنس ته یو روپۍ به ستاسو نه لګي. تاسو به هر یو نمبر ته رنګ کولی شئ، خو هغه جایز دي ټیلناري ورید یا په دنیا په هر ګوټ کې تاسو یې او هر یو نمبر ته رنګ کوئ نو پری بوته ستاسو رنګ ځي. صحیح شو جي. دویمه خبره دا ده کو د دې لپاره ضروري نه ده چې ته چاته رنګ کړې، هغه سره د ټچ موبایل وي، هغه سره ساده موبایل وي، تاسو ورته رنګ کولی شئ. په ساده موبایل باندې به هغه ته ستا رنګ ځي. ستا لپاره چې دی نیټ ضروري دی چې تا سره موبایل کې نیټ وي، سیم دې ستا په موبایل کې نه وای فای دې کنیکټ تا سره، بیا هم ستا موبایل کار کوي بغیر بیلنس. ملګرو دې طریقې زده کول لپاره تاسو دا ویډیو پوره وګورئ. یو خبره ته ضروري دا کوم چې دا غلط مې استعمالوي، داسې نه ده چې د معلومات نه کېږي، د دې معلومات کېږي، خو عام سړی د دې معلومات نشي کولی. دا ویډیو پوره وګورئ، چلتی زده کړئ. صحیح شو جي. د ویډیو چالو کېدو نه مخکې به زه تاسو ته دا ووایم کو تاسو زموږ سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ، دا در سره سبسکرایب کړئ. په دې باندې د یوټیوب ارننګ کورس، د فوټوشاپ کورس او دغه شانته کې د ونډرشیر پلیمورا کورس روان دي. ملګرو یوټیوب نه به تاسو په موبایل باندې څنګه ارننګ کوئ، څنګه په ویډیو اپلوډ کوئ، د هغې چې کوم دي تاسو پلی لیست کتی شئ. ورپسې چې کوم دي ټپس ټریک دي دغه شانته کې د ونډرشیر پلیمورا ویډیوګانې دي او فوټوشاپ کورس پکې دی. په کمپیوټر باندې به تاسو څنګه د یوټیوب نه ارننګ کوئ، ویډیو به څنګه اپلوډ کوئ، مکمل ډیټیل مې په هغې کې ورکړی دی. نو راځئ د ټول نه مخکې چې دی درته زه دا ښایم چې تاسو به کوم اپلیکیشن دې دپاره ضروري دی نو به ډاونلوډ کړو. ملګرو دې دپاره کوم اپلیکیشن چې په کار دی هغه په پلی سټور کې دی او ډینګ ټون نومې دی. تاسو دلته کې کله ورکړئ ډینګ ټون. ملګرو چې کله د اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ نو بیا به اوپن کې. ما خو ډاونلوډ کړی دی نو ځکه چې باندې اوپن راځي ما دا اوپن کو. خو تاسو ته بار بار دا یو خبره زه ځکه کوم چې تاسو به د دې غلط استعمال نه کوئ. داسې نه ده چې د دې معلومات نه کېږي، خو هم نارمل سړی چې دی په دې ډېر زر دوکه شي. او زما د ویډیو مطلب دا دی چې تاسو څوک دوکه نه کړي، ځکه نن سبا فراډونه ډېر زیات دي. جیتو پاکستان والا چې کوم طریقه کار روان دی په هغې باندې ډېر خلک چې دي د نن تاریخه پورې پې دوکه کېږي. نو ملګرو دلته کې به سټارټ ووخی چې کله ګیټ سټارټ تاسو کوئ نو بیا ته مخکې طریقه ښیم. خو بار بار وایم چې لکه په دې باندې به څه غلط کار تاسو نه کوئ او که تاسو وکړل بس تاسو خپله ذمهواري د دې معلومات کېږي. دا نه ده چې نه کېږي خو نارمل کسې نشي کولی. صحیح شو جي. ورپسې چې دلته کې دی زه په ساین اپ باندې کلیک کوم، دلته کې الو راغی چې په دلته کې به زه صرف خپل د موبایل نمبر ورکم. هغه نمبر چې کوم تاسو موبایل کې تاسو ته خو ما ویل چې بغیر سیمه خړومبي به اکاونټ له نمبر پکاري. دلته کې زه خو نمبر به دلته کې بغیر زیرو ورکوي. صحیح شو جي. دلته کې ما نمبر ورکړه، کنټینیو باندې کلیک کې. کنټري چې کوم دی پاکستان دی نو تاسو به چې دی دغه ته سلیکټ کې. ورپسې دلته کې اوس ماته کوډ راشي. چې کله کوډ ماته راشي لږ انتظار ورته کوم. کوډ راغی دا دی 7086. صحیح شو جي. دلته کې به تاسو ورکړئ 7086. تاسو ته خپل کوډ راځي، دا کوډ صرف ماته راغی. پر نمبر باندې خپل په کنټینیو باندې به کلیک کې. صحیح شو. دې کې زما اکاونټ ما مخکې جوړ کړی او دغه طریقه چې د نوي اکاونټ هم ده. صحیح شو جي. اوس په تاسو لومبي خبره زه کوم د رنګ چې لومبي ته رنګ میلا وخم چې رنګ به تاسو څنګه میلا وخی. د هغې نه پس درته بیا خبره کوم چې رنګ دپاره ضروري څه شی دی دې کې او دا پری رنګ څونه پورې به تاسو کوئ. لومبي چې دی دلته به کنټري سلیکټ کړئ. کنټري چې کړه تاسو دلته کې تاسو کتی شئ ما پاکستان سلیکټ کړه. دلته کې زه نمبر ورکوم. نمبر کم ورکوم کم ته چې زه رنګ کوم. صحیح ده جي. رنګ نه مخکې چې دی تاسو زه په دې باندې زه کیمران کوم چې تاسو زه دغه هم ښایم چې تاسو ته به څنګه دا ښکاري چې لایو راته وښیم چې تاسو ته پته ولګي. صحیح شو جي. دلته کې لومبي زه په دې باندې دا کیمره لږه غټومه. ورپسې زه کیمره چې دی شاته موبایل ته اړوم. تاسو ته دې ښکاري دلته کې زه نمبر میلا وخم. اوس په دې ته رنګ راشي او نمبر به کم وي بدل به ځکه به هغه نمبر وي تاسو په خپله پته چې پاکستاني نمبر بني د بارملکي نمبر وي. صحیح شو جي. تاسو دې هم کولی شئ
رنګ مې ورباندې کړو تاسو وینئ تاسو په هېڅ ملګرو نمبر ځکه نمبر چې دی پلس صحیح شو ورپسې دلته کې دوست نمبر زه بیزو کوم ما نمبر بیزو کوم نمبر ما بیزو کړو باقاعده به تاسو ته ووایو دوباره کوم لیک موبایل زما ریکارډینګ هم را باندې ریکارډ کېږي لږ هینګ شو دوباره چې دی ورته زه رنګ کوم صرف طریقه ته ښایم دغه طریقه د نمبر به چې دی که بل چاته نمبر میلاوښی بیا مې نمبر ډېر کوو دوباره ورته تاسو کتلی شئ زما رنګ کنیکټ کېږي د دې طریقه څنګه ده دا په څنګه طریقه باندې به تاسو کریډټ اخلئ دا زه ښیم خو لومړي صرف دا رنګ ښیمه صحیح شو جي تاسو کتلی شئ اوس زه دلته دا بیزي کوم صحیح شو جي اوس دا کار چې کوم کمپنۍ ده د کومې کمپنۍ چې دا اپلیکیشن جوړ کړو نو هغوی داسې کار وکړي چې هغوی د خپل ستا نمبر ته چې رنګ وکړي هغوی د هغوی سرور ته لاړ شي کوم نمبر چې ته ډایل کړي هغوی د خپل سرور نه چې دی دې ته رنګ وکړي دې نمبر ته نو ستا رنګ چې دی هغه د هغوی سرور ته لاړ شي د هغوی چې کوم کنیکټ کړي هغوی بیا د هغه ځای نه چې دی دوی دوباره رنګ چې دی ستا د بل نمبر ته کوي نو هغوی د خپل نمبر رالیږي ستا دوی ته نمبر چې د هغوی خپل نمبر ډېر کې هلته کې لاړ شي هغوی چا چې کوم ته چاته کار کوي نو ستا نمبر ځکه نه ښکاري 4 روپۍ چې پکې نو ستا کال کېږي کریډټ چې دی دغه 4 روپۍ غواړي ورپسې چې دی دلته کې تاسو لاندې کتی شئ دا 4 اپشن دي زه کوشش کوم چې درته وښیم دلته کې لاندې لیکلي کانټیکټ دی ورپسې میسج دی ته میسج هم کولی شي ورپسې چې کوم کال دی ما ته هغه میل وکړو دلته کې کنیکټ دی او دلته کې تاسو چې नेट कनेक्ट कोली जो क्रेडिट چې دی پری اغستې شي صحیح شو جی ورپسې چې دی دلته کې کریډټ پرچیز کول او هغه تاسو چې کوم دی لومبي چې دی پری لیګلی پری کې چې دی تاسو دلته کې دا اډ کتل غواړئ دلته کې دا اډ باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو چې دی دلته کې تاسو دیږي نه تاسو ارزن کول چې ما سره 100 روپے دی ما سره پدې کې 13 روپے صحیح شو 13 روپے پکې ما سره دی تاسو مختلف قسمه دیږي نه چې دی کریډټ اغستې شي اغستلو طریقه دا چې تاسو به په اسانه طریقه باندې دلته کې اوس لوډینګ کې زما سره اډ شو کېږي دغه اډ د ختمولو لپاره او د دې لپاره چې دی زه ته طریقه ښیم دلته کې چې کوم اډ دی تاسو ما سره دلته کې لوډینګ ځکه چې ما په ریکارډینګ هم را باندې دا آی ایم پی لکه چې دی دغه تاسو کته شي ورپسې چې کوم دی ډیلی چک باندې تاسو ورنګ غوښته شي او تاسو پرچیز کوی هم شي چې کله چې پرچیز باندې تاسو کلیک کې نو پرچیز کې چې دی تاسو تبا اډ چې کوم راځي د اډ ختمول لپاره چې تاسو صرف 160 روپیا راځي او 99 روپیا چې دی په ډالر کې راځي چې حساب ولګي 160 روپیا چې دی تاسو په دې باندې د اډ یو میاشته ختمول شي دلته کې لوډینګ کیږي په دې لوډینګ کې به تاسو ته خو چې تاسو بسنګ پرچیز کوي اسانه طریقې دا غستلو په ایزي پیسې باندې تا غستې شي ډېر زیات لوډینګ کوي نو ملګرو دغه طریقه تاسو چې کوم دی کریډټ راغستې شي ورپسې لاندې چې کوم دی ملګري انوایټ کې تاسو دلته کې پرنټ انوایټ کې تاسو دغه کولی شي ورپسې چې کوم دی گیم ډاونلوډ کې هم تاسو اغستې شي پرچیز دا پری چې دی اغستې شي گیم ډاونلوډ کې دلته کې تاسو لبا کریډټ درکې او په کریډټ چې تونه اخلي ورپسې چې کوم تاسو ته ما دا خبرو کړه چې تاسو به دا پری خبرو کړل په پری کې چې دی دلته کې تاسو پرچیز کول چې کله پرچیز کنه پرچیز کول کې دا کار چې تاسو ته د اډ میډ دغه مسلې باندې راځي بس ډایرکټ تواخلو طالب چې کوم دي پیسې باندې کټ کی په 1400 روپیا د میاشتې لپاره او کې 800 منټ 400 منټ پکې شته دي
او 200 هم تاسو اغستې شئ. لومبي چې کولو دپاره چې تاسو چې پریو کې او که بیا د مدد ورکولو تاسو بیا اغستې شئ. دلته کې ماته لوډینګ کې تاسو باقاعده ښایي ډېر په اسانه طریقه باندې اغستلی کېږي. ویډیو رانه اوږدېږي نو بیا ویډیو ډېر اوږده نه شي. او دا چې کوم دی کنیکټ چې دی تاسو کله کنیکټ کړئ تاسو به چې کوم دی 5 کریډټ میلو شي دلته کې. ورپسې لاندې ټول چې دی کریډټ ورکوي دلته کې ډیلی چې دلته کې تاسو هم په دې باندې قسم له چې کوم دی په دې باندې پکې تاسو شرطونه هم لګولی شئ، ګیم پکې کوئ، په هغې کې هم ګډلې کېږي. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته څه مسله راځي او څه ټینشن درته و نو بیا ته کمنټ وکړه، زه به تاسو له هره مسله ختمه کړم. میلاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان.